أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نن پدی وقت کی پټول دنیا کی چې منګورو او خاص کر زمون په دې ملک نو خلکو سره یو غاټه پریشانی ده او یو غټ فکر د خلکو سره ورسره چې رزق دای تنګي وخت په وخت باندې هغه سیوا کی ګرانی راځي وسائل لای کمې ده خلک په یو پریشانی کې پروت دی چې دا بس کیږي. زمارونو اصل کی اغا اسباب چې کم اسباب پاغي باندې الله رزقونه کولاوي هغه موږ نه اختیارو بلکې موږ چې ګورو اغا اسباب موږ اختیار کړی دي چې کم اسباب پاغي باندې الله خپکی پکم باندې مال حراميږي پکم باندې زمونږ آخرت تباہ کیږي ماقا اسباب موږ د مال ګټلو د پاره او د رزق د پیدا کېدلو د پاره اختیار کړی دي. کم اسباب چې پای باندې رزقونه پراخيږي هغه اسباب کم خلک استعمالي او دای وجه نه ګوري تاسو په ټوله دنیا کې یو پریشانی ده یو غم دې په خلکو باندې خلکو سره د خپل دین دومره غم نشته دی څومره چې وسره د رزق غم دی. کلم چې خلک خبرونه اوري په دې نیت باندې اوري چې کم شی به ارزان شوی کم شی به ګران شوی لیکن چا د خپل دین غم ونه که چې زما دین څومره تاوان کړي څومره هغه په ګټه کړي او د هغې په وجه باندې موږ په دغه پریشانو کې مبتلا یو. نن موږ په دې کې هغه اسباب ذکر کوو اگر چې دا موضوع مخکې موږ څه ناڅه مخکې بیان کړي ما لیکن دوباره به څه مزید وضاحت دایي وکړو کوم اسباب دي چې هغه سړی اختیار کړي او په رزق کې الله برکات پیدا کړي او دا پریشانی ختم شي. اول نمبر سبب هغه ایمان بالتقدیر په تقدیر ایمان لرل. کلم چې زمونږ په تقدیر باندې ایمان او پریشانی ختمه او قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دی چې کم څه تاسو ته رسیږي کم تکلیف تاسو ته رسیږي یو پاڼه کده خپلې ونې نه اخکته راغورځېږي الله وایي دا ټول مخکې به په کتاب کې لیکلي دي او دای فائدې ذکر کړی لیکي لا تأسوا ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم چې څه د نفوشي چې پای غمجن نشي او چې سبه درکړي چې پای تکبر ونه کی بس الله سمخ کې لیکلي دا یو پټي دا بس چاپیره لکه څنګه چې ریکارډینګ وشي او بیرته خلک اوري دوباره د قرنګي د دنیا د پیدایش نه 50,000 کال مخکې الله دا لیکل کړی دي په دې تاریخ باندې او پلاني ته خوراک ملایي پلاني ته وسکاک ملایي پلانې بمري پلانې بجوندې کی پلانې با مشر کی پلانې به مشرین را کوزيږي پلانې به غریب کی پلانې به مالدار کیږي دا ټول لیکل مخکې شوی دي. نیو کامل ایمان عقیده ساتل په تقدیر باندې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. یو بندا د ایمان حقیقت ته نشي رسیدلی څو پورې چې هغه دا عقیده ونه ساتي چې کم تکلیف یا کم راحت چې الله ما ته را رسوي هغه ما ته را رسي ایمان خطا کوي او کم تکلیف کم مصیبت یا کم راحت چې ما ته نه را رسیږي ما ته هیڅوک نشي را رسولی دا عقیده به ساتئ. دویم سبب کامل توکل په الله باندې دا هم دای سره ټلې توکل په الله باندې چې الله رب العالمین ز پیدا کړم زما د رزق ذمہواری اغستلې ده وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها هیڅ یو بنده نشته هیڅ یو سندسر نشته هیڅ یو حیوان نشته هیڅ یو مرغه نشته
پدې ځمکه کې مگر په الله باندې دا رزق دی. او برایت کې الله فرمایلی دي وفي السماء رزقكم، اسمان کې ستاسو رزق دی. کامل توکل په الله باندې کوئی حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وای کتا سو په الله باندې لایق توکل کول لکه څنګه چې د الله د شان سره لایق دي تاسو ته به د رزق درکړې ویل کړه څنګه چې مرغانو لور کوي سحر چیزی خالی ججوري بیگا کې راځي ډکی ججوري راځي. کامل توکل په الله باندې. او دا یو غټه فائدہ دی چې کله موږ توکل په الله باندې کوو د رزق په طلب کې او موږ د حرامو نه بیزان ساتو، حرام خوري او به نه کوو. دریم سبب هغه دا چې زمونږ په رزق کې به اعلی برکات پیدا کیږي، زمونږ رزق هغه به اعلی سیوا کیږي چې کله موږ د حلال طلب کوو، حلال موږ طلب کول، حرام موږ نه طلب کول. او قرآن کې الله د حرام ذکر کړي، خاص کر د سود. دای بارک الله سو یمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله مال د سود بے برکت کوي، الله مال د سود ختمي. ويربي الصدقات، او صدقات هغه سیوا کوي. د صدقو په وجه باندې الله رزق سیوا کوي. نو حرام خوري چې څوک کوي د رزق یو برکت نه. نه حرام رضا ساتل به واځي حرام نه بلکہ شبہات نزان ساتل. کم شے چی مشتبہ دے کی دے شی دا حرامی کی دے شی حلالی تا تا اشتباہ دا. بعض علماء حرام بعض علماء حلال بس پرے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. یہ روایت کر لا يعلمها كثير من الناس، دیر خلق نے پیجنی. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. حلال مخکار دی حرام مخکار دی و ډیر خلک نه پیژني. خو کچا دو او په مابین دی کې مشتبهات حلال مخکار دی حرام مخکار دی بینس کې څو امور مشتبه دي هغه ډیر خلک نه پیژني. خو کڅوک د مشتبهات او نزان ساتي او ځان ته وساته دین محفوظ کو، خپل عزت محفوظ کو. ومن وقع فی الشبهات فقد وقع فی الحرام. څوک چې په شبهات کې مبتلا شي په حرامو کې مبتلا شي. شریعت خو ماته دا و چې مشتبهات پام نه کوي. صحابه کرام شي او په دې باب کې ډېر محتاط. ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو پیری هغه خپل غلام څو خوراک راوړیو. ناغه چې کله خوراکو کو به ته تاسو کو الله خوراک د کم زینو هغه ورته ویل ما د یو سړي د پاره د جاهلیت په دور کې د کفر په دور کې کهانت کړو، د غیب څخه خبر مې ور کړو، پای مې ته شکرانه چې وته مونږ یو هغه مې ته اغستلې و، خول دمه ته اغستلې و. دا د اقی هغه اجرت چې ماته ملاو شوی دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دومره محتاط انسان چې بیرته دی مړی ته دا غوته داخله او هغه الټی کوي. تما باندې حرام خوړوي بیرته الټی کوي. مونږ په ښکار سترګو کې حرام خور، په ښکار سترګو کې دلایل ولا ګور ځای د پاره دومره احتیاط کړی دی مخکرو خلکو صحابه کرامو. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مبارک راضی الطبقات الکبرى کی ابن سعد ذکر کړی دی. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین او دومره عظیم خلیفہ دے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی د جمعې په خطبه کې ما دا په کمیس کې شمارلیو اته ټوټي یا 12 ټوټي هغه تر بل رنگ غندلې شي وي. او خلیفۃ المسلمین دی، هغه خلیفۃ المسلمین دی. فارس او روم عیبتی کبراو، هغه خلیفۃ المسلمین دی چې تواضع دومره انتها وا چې کله زید شام په دور باندې او شام فتح شوه دی پلار کې سورلې باندې ناشته سورلې را کوزيږي او خړلې پای باندې پوری وزي خپل چپل رالی پلاس کې در پاکستان او د هندوستان او د افغانستان یا د سعودي عرب بادشاہ نه دی. هغه بادشاہ دی سعودي عرب ټول ځای په قبضه کې، یمن، شام، عراق،
فلسطین او بیا د ایران علاقې هم دا په قبضه کې دي. داسې خلیفۃ المسلمین دی چې کله شام ته په دوره باندې ځي چپل پلاس کې رالی په اوبو باندې پورې وځي خپیاب لغپې د خپل اوښ په هار یې نیولی دی. کله چې پورې ورته ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې هغه هلته سپا سالار دی امیر جهاد دی هغه له مخې راځي ورته وایي امیر المؤمنین الته غټ غټ سربراهان د روم راغلي دي او ته خپیاب لغپې را روانې اوښ دې د مهار نه نیولی چپل یې په لاس کې اخیستلي دي. دا څه کې امیر المؤمنین ولا په دې سینه کې داسې گزار ورکو وی ابو عبیده کاش دا خبره بل چا کړې وی ما به اوسه کتلي وی خو ته ډېر غټ سړی تا ته څه نشم ویلی. او ته وی ابو عبیده منګه یو قوم ذلیل قوم منګه ولیدلی خلک منګه الله په اسلام باندې عزت من کړو چې کله منګه د اسلام نه علاوه په بل شي باندې عزت طلب کوو الله منګه نور هم ذلیله کړي. هغه امیر المؤمنین دی خو چې کله وفات کیږي خو تواضع چې کله وفات کیږي وفات شو خپل زوی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په غی کې سر پروت دی په خنجر وهلی شوی دی یینې ته روانې دي او هغه ته وصیت کوي نو ورته وایي بچیا یو وصیت مې هغه دا واوره په ما باندې قرض دی زما قرض به ادا کې ګورې او زما قرض که زما د پیسو نه پوره کېدو نو خپل خاندان ته ویله چې زما دا قرض ادا کوي او که دغه هم نه وه مسلمانانو ته به ووایي چې د امیر المؤمنین قرض ادا کوي نو کله چې د هغه د قرض معلومات وکړی شو 60,000 درهم په باندې قرض دی 60,000 درهم ولی هغه دا معلومه نشو اخیستلی شبهاتو نه ځان ساتي نو شبهاتو نه داسې ځان ساتي طبقات الکبرا کې ابن سعد واقع ذکر کړی 2 واقعات. یو واقعه ده امیر المؤمنین عراق ته لښکر لیږلی دی خپل 2 زامن هم پکې شامل دي عبدالله ابن عمر او عبیدالله ابن عمر دواړه پکې شامل دي. کله چې هغې عراق ته لاړ واپسۍ کې په یو ځای کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه د یو علاقې د هغې امیر مقرر دی د هغې والي دی د هغه علاقې دیو په هغې باندې راتګو ابو موسی اشعری رضی الله عنه د هغه علاقې گورنر دی والی دی. عبدالله ابن عمر او عبیدالله ابن عمر دواړه ویل چې په لښکر کې د امیر المؤمنین بچیم دي د مشرانو د بچو هر څوک قدر کوي. کله چې هغې دواړو سره ملاقات وشو ورته وایي که ما سره خپل سوی ما به تاسو له تحفه کې درکړي وی خو ما سره څه نشته دی البته یو کار وکوئ ما سره بیت المال پیسې لږې جمع شوي دي او دا پیسې امیر المؤمنین ته مدینې ته وړل غواړي تاسو یې ویسئ هلته خو تاسو له به زه د قرض په طور درکم لاره کې پې ځانه تجارت وکوئ چې کومه ګټه میلاو شو هغه ستاسو شوه او چې کوم اصل مال دی هغه امیر المؤمنین ته حواله کوي او دا شرعا سمن هم نه وه ځکه چې یو سړي ته قرض ورکړي د هغه په ذمه باندې دا واقع شو. هغې دواړو په لاره کې اوږدې سفرې به وي د میاشتو میاشتو سفرې به وي چېرته تجارت یې پې کړی او میلې به لګېدلې وي چې کله مدینې ته رال دواړه زامن راځي عبدالله او عبیدالله امیر المؤمنین خپل پلار ته وایي دا پیسې دي دا موږ له ابو موسی اشعري راکړی وي قرض په لاره کې پې موږ تجارت کړی دی ګټې موږ اخیستلې اصل مال تا ته درکو دا والا. امیر المؤمنین ورته څه وایي امیر المؤمنین ورته وایي په دې لښکر کې بل چا را پیسې ورکړې وي ویل نه ویل تاسو له ولې درکړي دي ویل په تاسو کې څه خاصیت ته چې درکړي پیسې تاسو له چې درکړي زما په وجه درکړي دي او زما په وجه ځکه درکړي زه امیر المؤمنین یم د مؤمنانو مشر یم زما په وجه درکړي دي ورنه په دې لښکر کې ستاسو نه اوچت اوچت خلک موجود هغې نه ولې نه ورکوو او زه چې امیر یم د مؤمنانو په وجه امیر یم چې دا مؤمنان نه وزاړو د امیر یم نه ورته ویل شا به ګټ هېروي ګټ هم جمع کوي 1 روپۍ هم نه منم ویل پیسې جمع کوي غونډې. عبدالله ابن عمر خاموش دی او عبیدالله هغه ورسره لږ چیړو کو ویل پلاره دا زموږ حق دی شرعن هم زموږ حق دی ځکه دا پیسې که ضایع شوي وې نو تاوان هم په موږ باندې وکړه نو چې د کوم شي تاوان په تا باندې یعنې ګټه هم ستا اخیستلی شي او ورته ویل نه پیسې به غونډې جمع کوي بیت المال ته لکه اوس زموږ مشران وی که نه یو لږ پې پسې نورې مور کړي وه چې دا هم پسې واله زمونږ پکې حق شته دی دا هم ویلی که نه. بهرحال بیا صحابه نور خبر شول چې پلار او زوی په جګړه دي صحابه کرام راځي د پلار او د زوی
دغه منځ کې فیصله کوي فیصله ولدا او کلاغي ته پته و چې د خبر حق ده د دې زوی خبره هم حق ده وته امیر المؤمنین دا سی وکي دا ګټه نیمه کوي نیمه بیت المال دیواله نیمه دیول ورکا د پاغي باندې فیصله وکړي دویم واقعا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه وای ما وخه غستلو 3000 درهم باندې می وخه غستم بیا چې کم چراغاله د سر زینه د وخانو اثر کاری زیو پای کې بر خلکو خپل لا څاروي سرول دم پکې دا وخت سره وو نو هغه خط سورب شونه بیا په زیات قیمت باندې خرڅ کو زیات قیمت باندې هغه خرڅ کو عبد الله ابن عمر داو پاره کې امیر المؤمنین تاسو کوي دا وخت چا دی ویل دا د عبد الله دی ویل تاسو ته وکول په سود هغه سل په دومره باندې چرته ویل دي چراغا کې سره دنو په څومره وس خرڅول په دومره باندې ویل کم چې اصل مال له په سود هغه هغه بزان لوالي د باقي پیسې بیت المال ته جمع کی ویل ولی دارې چې تا دا وخ کله سره او په دې چراغا کې ستاد وخ په خلکو خیال ساتلې چې دا د امیر المؤمنین دا د زوی وخ دی زما په وجه باندې وستا د خلکو خیال ساتلې او به وته ور کړی د غیا خصه به وته پرې خودلې لہذا دا حق ستانه کی دا به بیت المال ته جمع کی عبد الله ابن عمر بس خپل اصل مال به جو کې هدا کم غټه چې وکړي واغه بیت المال ته جمع کړه دې ته ویل کې شبهات او نزان ساتل شبهات او نزان ساتل حرام او نزان ساتل رزق کې او برکات بیا پیدا کی دریم سبب چې زمونږه رزق پاکي باندې پراخيږي هغه دا د موږ اهتمام کول د مانزه اهتمام کول یاد لري غوړې مونږ چې څومره معلومات کړي کم خلک چې هغه غربت مسلسل چټ ختميږي نو اکثر ټول نه اکثر تاسو معلوماتو کې د مانزه اهتمام نه کوي بیل ماضی کوي قرآن سے واستعینوا بالصبر والصلاة مدد حاصل کې په صبر سره په مانزه سره د موږ پوج باندې الله برکات نازلې پنځم سبب ادا خپل ولی پالل صله رحمی پالل دې پوج باندې الله برکات پر رزق کې پیدا کوي اکثر زمونږ غټه علمی اداره زمونږ رزق چې پراخي کې نو مشکلات کې وخت باندې مبتلا کیو لاس خو په خو لیکن لاس لڅرازي نو ار سړی وي رجی وي کسر به پلاس کرا واغه سام خاور کیږي وي خلک دا شکایتونه کوي تاسو معلوماتو کې اکثر د خپل ولی کټ کړی وي معمولی خبرو باندې خپل ولی کټ کوي رور ولی کټ کوي تور ولی کټ کوي خور ولی کټ کوي مور او پلار سره تعلقات کټ کوي معمولی خبرو باندې او د الله نبی سوي من احب ان يبسط له في رزقه وينسع له في اثره فليصل رحمه سوچ غواړي چې زما دي رزق پراخ کړي شي زما دي عمر سیوا کړي شي دیر خپل ولی پالی دا زما فتوا نه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا دا په معمولی خبرو باندې خپل ولی کړ شوی تعلقات ختم شوی دي او بیا وای راشي لاس کې څه نشته ستا لاس ته به اسرائیل شي څو پور چې تدقشان قاطع الرحم خپل ولی کټ کې تب د رزق داغي په طرف کې وستړې ستومانه ګرځي تب د روپۍ په مخ پسړون شي تا د چته میلاو نشي تمہارو خپل ولی پالل په دې سره الله رزق کې برکات پیدا کوي شپږم سبب صدقه ورکول څوک صدقات ورکوي الله به رزق فراخي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه څه چې تاسو خرج کوئ الله یې دغه بدله زه درکوم وي ما من يوم يصبح العباد الا وملكان ينزلان یو سبان یو رزم نشتره مگر دای په سبا کې دو ملائک نازلېږي او یو ملک دعا کوي ملائکه دعا رد کیږي نه ملائکه دعا چرته رد کیږي یو ملک دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفا یا الله چې څوک ستا په لار کې خرج کوي غربا باندې خرج کوي ستا د رضا لپاره خرج کوي یا الله توله بدلی ورکا بل وی اللهم اعط ممسكا تلفا یا الله چې څوک ستا په لار کې خرج کوي بخل کوي شومتیا کوي یا الله مال نور مهلاک کا صدقات ورکوي غریبانو د خیال ساتي د فقراو خیال ساتي ډېر سختي دا زمونږ په دی وجه باندې الله د فقې چې کوم د غریب خیال ساتو د غریب پرسته مونږ وکړه د مصیبت زدا مشکلات ورته غي مونږ مرسته وکړه بیا مشکلات الله د فقې
اللہ رب العالمین دا کمزور پوج بانے اللہ رزق کی برکاتم پیدا کئی انما تنصرون وترزقون بضعفائکم تاسو چی مدد کی دلیشی اور تاثر چی رزق در کی دلیشی دا تاثر کمزور پوج بانے اللہ در کئی غرباء سر فقراء سر مصیبت زدہ خلق سر تانبم اللہ دا مصیبت ختم کی مشکلات پا خلق بانے راغلی تاسو گوری پا ترکیہ کی پا شام کی چی کم مصیبت کم مشکل راغلی پا دا مسلمانانو بانے ندی سر تعاون چاکاون انشاءاللہ ندی حراقون اللہ دا مصیبت نبدف کی دا مشکلات چی دفع کی دا ہم پتی وجبان اللہ دفع کی اللہ رب العالمین نسوال لے چا اللہ رب العالمین ہم دا اسباب دا دی توفیق منگا اللہ راکی چی دا اسباب منگا اختیار کو جزن پر رزق کی برکات پیدا شی آخری خبر آرسکوم آخری خبر اسراف تبذیر دا دین ازان ساتل دام ضروری تخپل رزق تا برکت تا سوا کول لپار اسراف تبذیر اسراف و تبذیر کی فرق دائی اسراف فوئی دیتا چیز زیادہ خرچ دے یو محل دا خرچ دے لیکن تر حد تا سوا خرچ کی پیور روٹے دے کار کی یو تدری پورٹل کرا لی یہ تی اسراف ویلی شی تبذیر دیتے ویلے کی چی دا زیادہ خرچ تر سری بودا پر نشبانے پیسی اور کول پر زنا بانے پیسی اور کول پر فلم بانے پیسی اور کول پر دم چوری بانے پیسی اور کول دا ٹول تبذیر دے او چوک چی دا کئی دا شیطانان نوردی المبذرین کار اخوان الشیاطین تر شیطانان نوردی مبذرین کم خلق چی بیزی خرشی کئی تاسو گوری پا سعودی عرب کی آغا خلق چی داغی پا دی حال بانے دی انسان زلد درد بکی چراوتلی پا داغا سور نور کی پا اشارہ کی ناسی سڑک پا غاڑا بانے ناسی انتظار کئی چی چوک براشی ما تبوئی چراش کار لراشام یوزے کی منگو یو گاڑ راغے پا دی گاڑی پسی دا مسافر غریبانان دا مچو پشانت ون خطل دا مچو پشانت پسی ون خطل ما تلا پتناو ما کسط پوزگ بلنا سے شلے ویلدا چرتا سعودی و عرب راغے او دا پختانه پسی ورلا آری ہوئی چکنی ما کار لبوزی نو دا خود پول دنشو پوتلے دا مچو پشانت پا دی گاڑی پسی ون خطل چی من کار لبوزا او دل تر دیزی نا دا دیزی نا بسی با خزم لگی آئی زوی بم لگی آئی نوسے بم لگی آئی رور بم لگی آئی ڈیمانٹو نے بکئی پلانے موبائل لاولے گا پلانے شیر راولے گا پلانے کپڑے راولے گا خلق چی سڑے وینی سڑے ہو چی دیزی نے پسی پیسی لے گلی وے دا ټول نقصان زمنګره چې هغه ډیمانډونه کو هغه مطالبه کو چې باغی باندې د غل تملا ماتيږي موږ د دې څه خبرې اسراف او تبذیر د دې نظام ساتي ان شاء الله رزق کی برکات به تاسو ګورئ څنګه رزق کی برکات راځي الله رب العالمین دې په خبرو د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم